کی همینی در غم و شادی و بس. ای عدم کو مر عدم را فی شفاس. روزی باران است می رو تا بشب، نی از این باران از آن باران رب. هست باران جز این باران بدان، می نبیند این دورا جز چشم جان. چشم جان را باز کن نیکو نگر، تا از آن باران عیان بینی خضار. مولانا جلال الدین رومی رحمت الله تعالی علیه مبارک خپل عذر ذکر کی چې کله کله داسې یو لفظ خلافی مقتضا ذکر سی، نو هغه چې دی هغه معاف دی. او لکه څنګه چې خلک نباتات رانیسي، د دغه نباتاتو سره هغه د منځ لرګي ور سره یي، که څوم هغه په کار نه یي، لیکن په ضمن کې د هغه تلي وی پروا نه کوي. دا هم د هغسې یو شی دی. بیا د مبارک ذکر کړله چې دغه لوړ اولیاء کرام چې دي، د دوی وینا، د دوی نفس، د دوی نقش، دا ټوله جان مطلق را ګرځېدلی دی. نښان یې نسته، جان مطلق روحونو نښانه او دا نه لري. دوی هم دا جسد د دوی چې دی حکم یې د روح پیدا کړی دی. روح خو ترقي کوي په څه شي سره؟ خوشحالي کوي په عبادت سره. د دوی عناصر اربعه چې اصلاح سي په سلوک په ذریعه سره، د الله تعالی په فضل سره، دا د ده بدن چې در مخه د شریعت سره تعارض درلودی، او هغه شره چې نفس اماره و خپل طبیعت یې چلاوه، که د شریعت سره موافق وي که مخالف وي. اوبه، اور، هوا، خاوره، هر یو خپل طبیعت درلودی، او له څلورو سره طبیعتونه چې وه د شریعت مقدسه څخه خو مخالف وه، لیکن چې الله تعالی په فضل سره د څلور عناصر اصلاح سي، خصوصا عنصر خاکی، خو انسان بیخي د لوړې رتبو انسان ګرځي. نو دا د ده وجود چې دی لکه روح داسې سو. څنګه لکه روح داسې سو؟ وایي داسې دی هم شریعت غواړي. څنګه شریعت غواړي؟ دا ستا پوست، ستا هډوکي، ستا رګ، ستا لاسونه، ستا پښې، دا ټوله پر تا باندې نارې وایي چې شریعت او شریعت. دا ستا سره معاونین ګرځي پر څه شي باندې؟ پر شریعت باندې. در مخه دغه ستا سره مخالفه پر شریعت باندې. تقاضای نفسي یې غوښتله، لیکن اوس هغه خبره ولاړله. اوس دا بدن ګرد نارې در باندې وایي چې شریعت غواړو. پښه، هډوکي، رګونه، لاسونه، دماغ، ټول وجود ستا د هغه نارې وایي چې موږ شریعت غواړو. دا نارې خو اصل د روح وې، لیکن په تربیت باندې ستا جسد هم د روح حکم پیدا کوي. نو اجسادنا ارواحنا و ارواحنا اجسادنا، دا په نقطه کې ذکر کړي دي چې زموږ اجساد ارواح ګرځېدلي او زموږ ارواح اجساد ګرځېدلي. دغه معنا ده چې د روح ترقي خو په هغه طاعت و عبادت و شریعت باندې وه. اوس دا ستا جسد هم دغسې ګرځېدلی دی. جمله جانی مطلق آمد بې نشان،
بیا د مبارک ذکر کړله چې جان دشمندار شان جسمیست و صرف چون زیاد از نر او اسمیست و صرف. بیا د مبارک دا ذکر کړه چې روح چې دی دا روح دوی مخالفت لري د لوړو اولیاء کرامو سره. ولی وای دا د دوی روح چې دوی روح ترقي نه ده کړې، د دوی روح پرورش نه دی کړی، کمال ته نه ده رسېدلی، د دوی روح جسد ګرځېدلی دی. یو خو نو دا دی چې اجسادنا ارواحنا، چې زموږ اجساد ارواح ګرځېدلي دي، حکم یې د روح پیدا کړی دی. زموږ جسدونه څه شی غواړي؟ شریعت غواړي. د خدا ذکر کړه چې زموږ جسدونه داسې ګرځېدلي دي چې دا څلور عناصر یې اصلاح سوي دي. په ټوله بدن باندې د کامل مکمل ولیانو څه شی غواړي؟ شریعت غواړي. بدن یې هم غواړي، روح یې هم غواړي. دا خلک چې دا عام خلک دوی بیا دا جسد یې روح یې تابع د جسد ګرځېدلی دی. جسد خو موږ تاسو ته وویله چې د عناصر اربعو څخه جوړ دی او دا خپل طبیعتونه لري. دا د شریعت سره مخالف طبیعت لري. الرکة والسیلان دا د اوبو طبیعت دی، د خاورې طبیعت پستۍ ته میلان لري، هر یو خپل طبیعت لري. نو دغه طبیعتونه څلور چې دي دغه د خواهشات نفسانی دي، دا خلاصه خواهشات نفسانی دي. دنیا ده، حب د دنیا دی، حب د باغ دی، حب د پټي دی، دغه خبرې دي. روح یې هم دغسې ګرځېدلی، روح هم چې شته. نو هم جسد معیوب سو، هم یې روح معیوبه ګرځېدلی ده. نو دواړه ځکه چې روح یې مغلوبه ده، جسد یې غلبه پیدا کړې ده. نو چې پیدا کړې ده څه دي؟ دوی د دغسې لوړو اولیاء کرامو سره مخالفت لري. ولې لري؟ خو د دوی د جسد سره موافقه نشته. دوی خواهشاتو نفساني ګیر کړي دي، د خپل ځانوالي، د خپل ښهوالي، د خپل کمالاتو دا دوی داسې کړي دي چې هېڅوک دی نه مني، نه ارواح مني، نه هغه خلک مني چې هغه روحاني ترقي لري. جان یې دشمندار شان جسمست و صرف. د دغه ارواحانو کومل اولیاء کرامو هغه چې دشمنان دي هغه مطلق جسم دی، یعنی روح یې د جسم خاصیت ګرځولی دی. دا روح یې څه شی ده؟ لکه جسم داسې ګرځېدلی دی. چون زیاد از نرد او اسمست و سر. دا د مبارک ذکر کړه. بیا نو د مبارک ذکر چې داسې انسانان چې دي دا چې د دنیا څخه رخصت شوله، د دوی ټول کیفیات او د دوی ارادې در مخ هم د خاورو سره وې، اوس هم د خاورو سره پایمال شولې. در مخ هم د دوی ارادې د هغه وې، اوس هم خاورو سره. اذا مات الانسانو انقطع عمله. چې انسان مړ شو عمل اخلاص برحمت ګرده خبرې خلاص شولې. اوس نو دوی پوه شو چې دغه جسماني تقاضاوې چې موږ په دنیا کې کولې یا خواهشات جسماني وه، دا خو موږ ته هېڅ فایده ونه کړله. نوعان به خاک اندر شد و کل خاک شد. د دوی ارادې، د دوی تقاضاوې ګرده د خاورو سره ګډې سوې، ځکه چې دوی د خاورو اتباع کړې وه چې عنصر خاکې دی. الله تعالی هغه د دوی د خاورو سره یو ځای کړه. این نمک اندر شد. دا لوړ خلک چې دي هغو خو نمکزار ته ځان واچاوه، لکه هغه حیواني نجس چې نمکزار ته ولویږي پاک ګرځي. دوی هغه نمکیني د کومل اولیاء کرامو څخه پیدا کړله، ځان یې په پاک کوي. او دا نمکیني څه شي ده؟ دا د نبي علیه السلام سره نقل ده. د مبارک فرمایلي چې انا املحو، زه ملاحت لرم. د دې بیان موږ تاسو ته ذکر کوي. بیا د مبارک ذکر کړله چې د نبي علیه السلام خبرې چې جامع ګرځېدلې دي، بابرکته ګرځېدلې دي، باذوقه ګرځېدلې دي. وجه یې دا ده چې هغه څه شي دي؟ نمک دا نمکیني ورسره ده. دغه د معنا د باطن نمکیني ورسره ده چې نبي علیه السلام یې انا املحو، چې د دی مبارک فرمایي چې انا املحو. دغه نمکیني چې ده د مبارک د خبرو سره ورسره ده. لیکن دا خلک په پوهېږي چې هغه له خپله نمکین خلک وي. د دغه تفصیلات بیا کومل اولیاء کرامو ذکر کړي. اوس د کومل اولیاء کرامو په خبرو کې چې
ذوق و برکت دی دا اصل کې د نبي علیه السلام دی دا لکه تفصیل هغه دی اجمال نو په اجمال کې دا شی نه معلومیږي اوس د نبي علیه یو سړی دی د نبي علیه صلات وسلام مبارک په خبرو کې د نبي علیه صلات وسلام د خبرو ذوقیت نمکینی برکت نه ور معلومیږي لیکن د یو کامل مکمل ولی سره په خبرو کې چې یو برکت درته معلومیږي دا ولې وجه دا ده چې هغه اجمال دی هغه ډېر لوړوالی لري دی د هغه سره چې نه لري مناسبت نه لري او هغه چې دی هغه مناسبت ورسره لري هغه یو رتبه ډېر ښکته دی د پیغمبر په مقابل کې خو بیخي ښکته دی نو د هغه سره دی مناسبت لري هغه نمکني درته معلومیږي هغه نور ته معلومیږي ځکه شاه انور شاه کشمیری رحمت الله تعالی علیه مبارک چې په البخاري شریف ختم کړي نو یو چا ته وویله البخاري شریف ووایاست هغه البخاري شریف خو ختم سو نوم یې زما سهیر سو په ده په شاګردانو کې یو دا د هندوستان یو لوړ شیخ الحدیث تېر سوی دی سید و شاه انور شاه کشمیری یې بولي رحمت الله تعالی علیه نو هغه چې ویل مصنف د فیض الباری دی ول دا بخاري شریف ووایه هغه البخاري شریف خو خلاص سو د مبارک ذکر کړل ول بخاري شریف خلاص سو دا چې تاسو ووایه دا صورت د بخاري و معنا د بخاري چې د روحانیت د بخاري چې دی هغه به دا خلکو څخه زده کوي چې هغه په باطن کې اصلاحي چې تاسو د بخاري شریف په معنا پوه سئ دا د مبارک ورته ذکر کړي چې تاسو د بخاري شریف په معنا پوه سئ تاسو ظاهره په الفاظو خو د نبي علیه صلات وسلام مبارک پوه سولاست هغه هم دا خبره کړې ده لیکن د هغه کومه معنا چې ده د هغه کم برکت چې دی نمکیني چې ده ذوق چې دی خوند چې دی فیض چې دی برکت چې دی نورانیت چې دی هغه بیا د چا څه زده کوي د هغه خلکو څخه زده کوي چې هغه اصلاح سوي نو روحاني بخاري به مو هم زده سي صورتي جسماني د الفاظو په اعتبار خو مالي بخاري شریف من وجه زده سو هغه به مو هم زده کوي اصلي شی شاه صاحب مبارک فرمایل اصلي شی خو هغه دی دلته هم دی مبارک فرمای انا مکز وی محمد امله هست زان حدیثی با نمک او افصح است آن نمک باکیست از میراث او تا تواند آن وراثان ای او بیجو دا خود مبارک ذکر کرد بیا دا ذکر کړل که ته وایې چې زه ناست یم او ما ته دا کیفیت نه معلومیږي د مبارک ذکر کې دا حضور غواړي حضور قلبي غواړي دا ناس چې ته وایې زه ناست یم ناس خو مخ لري شا لري بغل لري د دغو شیانو څخه به ته فارغه کېږې څنګه فارغه سم یعنې دا په روحاني کیفیت باندې دا شیان معلومیږي دا په دا جسماني کیفیاتو سره چې مخ و شا و بغل دی په دې سره نه معلومیږي اوس د هغه دی مبارک یو څه وضاحت کوي وای کی همینی در غمو شادی بساس ای آدم کو مر آدم رافی شفاس کی همینی در غمو شادی و بس ته په دغه فکرو کې په کم فکرو کې د دغه دنیا په فکرو کې او د دنیا د فکرو سره دغه غم و شادی ده کله غم دی کله شادی ده کله غم دی کله شادی ده ای آدم کو مر آدم رافی شفاس کومر آدم را ای آدم ای مخاطبه ته د چی څخه پیدا د آدماتو څخه امام ربانی صاحب مبارک فرمایي چې انسان وجود چې دی حدیث شریف په وضاحت کې دی مبارک فرمایي د آدماتو څخه پر آدماتو باندې نور د اوصافو پاشل سوی دی د دغه ګند څخه د عالم امکان دایره جوړه سوې ده دی مبارک فرمایي ته خو د آدم څخه جوړې آدم چې دی هغه پس و پیش د کمې خوا لري چې ته پس و پیش لرې دا لرې اصل چې آدم دی په هغه کې پس و پیش نسته روزی باران است میر و تاب شب نی از این باران از آن باران رب دی مبارک خو دا نفحه بیان یې کاوه بیا دی مبارک هغه نفحه ته اشاره کوي وای روزی باران است وای ورځ چې ده د باران ده میر و تزه تا به شب در شپې پورې
تر شپې پورې ته تګ کوه دا ورځ د باران ده چې فیض الهي دی قسمه قسم برکات نازلېږي ته متوجه سه د دغه بارانو څخه د معنوي بارانو څخه استفاده وکړه نه از این باران زه د دنیا باران نشم نه از این باران از آن باران رب دا د دنیا باران نشم هغه باران د رب شیم یو باران د دنیا دی چې دا فرع ده یو باران د عالم عجوب دی چې په عالم عجوب کې هم بارانونه کیږي د هغه بارانو اثرات دلته په دنیا کې کیږي نو چې سي دغه اثرات په وجه باندې فیضات و برکات پیدا کیږي زه هغه باران شوم نو حسب باران را جزئین باران بدان حسب بارانه ډیر بارانونه وای ډیر بارانونه سته جزئین باران ما سوا در دغه جزئین دا تخفیف دی جزئین ما سوا در دغه باران د دنیا بدان ته پوسه عجب بارانونه سته چیرې دی وای می نبینه د هند را جز چشم جان هغه بارانونه چې دی هغه نه ویني می نبینه نه ویني می په تحقیق سره نه بینه نه ویني این درا جز چشم جان په دغه د وسترګو یې ته نسې لیدلی جز ما سوا په هغه سترګو باندې د روحانیت آشه چشمم جان را باز کن نیکو نگر وای سترګې د باچین خلاصې که په صحیح طرح سره ته وګوره تا ازان باران عیان بینی خزر تا ازان باران عیان بینی خزر د پاره د دې چې ته هغه باران عیان یې په ښکاره کې بینې ووینې خزر یې د هغه نباتات ووینې د دنیا د باران نباتات خو دې لیدلي دي دا آثار د رحمت الهي دي فانظر وای تاسې وګورئ و آثارو ته د رحمت الهي نو دا خو آثار دي د آثارو څخه و اصل ته ولاړ سئ چې هغه د عالم غیب بارانونه دي او معنوي حصې دي وای تا ازان باران عیان بینی خزر چې د هغه بارانو څخه په ښکاره باندې ته ووینې خزر یې څه شي نباتات چې علوم دي علوم لدونی ته پیدا کړې نو او د دغه وضاحت دپاره دی مبارک کیسه کوي کیسه یې سوال فرمودن عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها از حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم که امروز باران بارید چون شما را با جنازه به سوی گورستان رفتید جامعه شما چون است که تر نیست مصطفی روزی به گورستان برفت با جنازه یاری از یاران برفت خاک را در گور او آگنده کرد زیر خاک اندان اش را زنده کرد مولانا صاحب مبارک فرمایی و یو ورځ حضرت جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک یو صحابي وفات سوی و د هغه و جنازې ته ولاړې اشرف ولاړې نو دی مبارک چې ولاړې دا خوا چې د جنازې څخه راغلی کور ته چې ولاړې په کور کې حضرت عایشه صدیقې رضی الله تعالی عنها مبارک چې ورته وکتله د ده پر لنګوټه مبارکه پر مخو پر دا وږو یې لاس ورچیر کړي هغه مبارک ورته څه پېښه ده ول پېښه خو دا ده خو دلته باران اوسو او پر ته دا جنازې ته هم تللی وې او تا دا باران پر تا باندې دا باران نه دی سوی د مبارک ورته ذکر کړله ول تا چې شي پر ځان اچولی دی هغې ورته ویلې چې ستا د ده مبارک یو ډوبټه و یا ټوکر و نو هغه یې پر ځان اچولی و نو د مبارک ورته ذکر کړه چې یا دا باران دلته نه دی سوی دا باران په عالم عجوب کې سوی دی عالم عجوب موږ ته ذکر کړه چې دا عالم دی چې هغه درې طرفه څه تقسیم دی یو عالم لاهوت یې بولي عالم جبروت یې بولي عالم ملکوت یې بولي دا عالم چې عالم عجوب دی لکه عالم امکان چې هغه منقسم دی و درو عوالمو ته چې یو عالم امر دی یو عالم خلق دی چې هغه ته عالم اجساد هم وایي عالم ناسوت هم وایي عالم شهادت هم وایي نو یو عالم خلق دی یو عالم امر دی یو عالم مثال دی دا درې عوالم چې دي دا په عالم امکان کې دي عالم امکان هغه دایره ته وایي چې دا اوس مو ذکر کړله چې دا نوې پیدا سوې ده حادث ده
یو عالم وجوب دی، هغه عالم چې ازلی و ابدي دی، عالم وجوبي دی. هغه کې بیا درې طرفه دی، صوفیه کرام یې درې طرفه کوي. یوه ته رتبه د صفات وایي چې دا صفات، هر صفت د الله تعالی یو دریاب بې کران دی، بې پایه دریاب دی. دا هر صفت د ذات الهي. بیا اسما دي، نو د اسماء علیده نوم دی، د صفاتو علیده نوم دی. ذات مجرد چې دی هغه علیده نوم دی، هغه ته عالم لاهوت وایي، عالم ملکوت، عالم جبروت، دې ته عالم وجوب وایي. نو حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته نبی علیه السلام مبارک ذکر کړه چې دا باران درته نه دی سوی، دا باران په عالم وجوب کې سوی دی. لیکن ته چې په دغه باندې پوه شولې، دا زما دوبټه تا پر ځان باندې اچولې ده. نو مولانا صاحب مبارک ته ذکر کوي چې هغه عالم وجوب کې قسمه قسم بارانونه د فیضاتو، د برکاتو، د معارفو کېږي چې هغه اثرات چې په دنیا کې هم ښکاري پر کامل مکمل اولیاء کرامو باندې. ته هغه ته متوجه سه، ته د روح د خلاصوالي دپاره کوشش وکړه چې هغه باران د عالم وجوب وویني چې هغه اصل دی د دغه عالم خلقو، عالم امر و عالم مثال. نو کیسه ای سوال فرمودن، وای کیسه د سوال کولو د حضرت عایشه صدیقه از حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم. څه ورته ویل کې امروز باران بارید، چې نن ورځ خو باران سوی دی، چون شما با جنازه کله چې تاسو د جنازې سره به سوی و طرف ته د گورستان رفتید بلاړاست، جامه های شما چون است؟ ستا کالی څنګه دی؟ کتر نیست چې دا لوند نه دی. دا ولې نه دی لوند؟ حالانکه خو باران سوی دی. مصطفی روزی به گورستان برفت. جناب نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ و طرف ته د حجرې ولاړی، با جنازه یاری از یاران برفت. د یو جنازې سره چې یو یارو د یارانو څخه خاکو را در گور او آگنده کرد. آگنده ډکولو ته وایي. خاکو را خاورې لره، در گور او د په قبر کې آگنده کرد، ډکه یې کړه. یعنی دا د قبر یې د خاورو څخه ډک کړي. لیکن زیر خاک اندانه اش را زنده کرد. لاندې در خاورې یې دا دانه چی شکل نه، دا دانې ته ژوند ورکړي. څه مطلب؟ نو وای په آخرت کې یعنی دا راپورته کېږي. وی خو کرئ دلته ژوند یې پیدا کړي، یو خاص قسم ژوند. او دغه ژوند چې بیا راپورته کېږي بیرته د آخرت په ورځ راپورته کېږي. لکه د غنمو دانه چې کښېږدي، نو چې پر صحیح طریقه باندې کښېښول سي، یو صحیح سړی یې کښېږدي، هغه ولګېږي. نو چې ولګېږي هغه څه راپورته کوي؟ نباتات راپورته کوي. وروسته دو مبارک د هغه سره کوشش وکړي، یعنی یو خاص کیفیت سره دی مزین وګرځاوه چې هغه برزخي زندگی ده. مولانا اشرف علي صاحب رحمت الله تعالی علیه مبارک وایي چې اصل خبره دا نه چې په کلیت کې ذکر کړی نه، چې اصل خبره دا ده چې د مبارک چې هغه شخص، هغه صحابي چې هلته شاخ کوي، هغه ته د ذات الهي په امر باندې هغه یو خاص ژوند پیدا کوي. ژوند خو نو څنګه ژوند؟ خو صحابه کرام خو لوړ خلک دي، او خو ژوند درلودی هغه معنوي. یا وایي ژوند، د ژوند څخه دلته مراد ترقي ده، چې دا ژوند یې د ترقي پر ترقي باندې د ژوند اطلاق کړی دی. ځکه هر وخت چې سړی د یوې رتبې څخه بلې رتبې ته لوړ سي، نو اکشتې رتبې په مقابل کې دا لوړه رتبه نو داسې ده لکه ژوند، اکشته رتبه داسې ده لکه مرګ داسې ده. دی مبارک چې دغه صحابي هلته شاخ کوي، هغه ته یو خاص طریقه د ترقي ور وښول، پر هغه طریقې باندې دی روان سو چې آنن په آنن هغه مبارک خپل څه شي کول؟ ترقي کوله. دغه د ترقي ته نسبت په ژوند سره کړی دی. او دغه چې په قبر کې شاخ سي، دا لوړ خلک چې د هغو روح خاص ژوند پیدا کړي، جسدي نه. جسدي خو اذا مات الانسانو انقطع عمله، انسان چې مړ سي اعمال د هغه قطع دي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د معراج په شپه چې دی پر لارې باندې د حضرت موسی علیه السلام مبارک پر قبر باندې ورلی،
هغه لمونځ کاوه. نو لمونځ خو خلاص و. اذا مات الانسان انقطع عمله. کله چې انسان مړ سي خو عمل یې قطع دی. نو هغه بیا څنګه لمونځ کاوه په قبر کې؟ د لمانځه څخه مراد دا دی چې دی د ذات الهي ته یې مخ و. چا ته مخ و؟ ذات الهي جل وعلا په یو خاص کیفیت کې، په یو خاص د حضور په کیفیت کې و. ځکه نو نبي علیه صلات وسلام مبارک نه دی ورته درېدلی چې هغه اخته و، یعنې لمونځ یې کاوه. یعنې دا د ترقۍ نو لمونځ دا د ترقۍ معنوي لمونځ دی. دا د ترقۍ اسباب دي چې ترقي په دغه کې وه، په څه شي کې وه؟ په لمانځه کې وه. نو دلته هم دغه صحابي ته نبي علیه صلات وسلام یو خاص د ترقۍ پر شکل باندې دته ژوند ور په نصیب کړي د الله تعالی په امر او د الله تعالی په فضل باندې. اوس د مبارک موږ ته یو مثال وایي. این درختانی همچون خاکیان دستها برکرده‌اند از خاک و دان. خاکدان ځکه ته وایي. وایي دا درختانی چې دي، دغه درخت چې دي دا هم داسې دي لکه خاکیان. څنګه خاکیان؟ دستها برکرده‌اند از خاک و دان. دوی هم لاسونه راپورته کړي دي د چی څخه؟ د خاکدانه څخه، د مځکې څخه. د مځکې څخه د دوی لاسونه راپورته سوي. څه وایي؟ وایي سوی خلقان صد اشارت می کند وان که گوششتش عبارت می کند. په قرآن کریم کې ذکر دی و ان من شیء، وایي نسته داسې یو شی مګر هغه تسبیح وایي د الله تعالی او د الله تعالی حمد وایي. لیکن ولکن لا تفقهون، تاسې نه په پوهېږئ د هغه په تسبیحاتو باندې. دغه درخچې چې دي دا خاص خپل تسبیحات وایي. هغه خلک چې د هغو معنوي غوږ فعاله یي هغه د دوی په تسبیحاتو پوهېږي چې دوی څه وایي. سوی خلقان و طرف ته د خلقانو د انسانانو صد اشارت می کند، سل قسم اشارات یې کوي. وان کې گوشستش، هغه شخص لره چې هغه لره غوږ د معنا وي، غوږ د باطن وي، غوږ د زړه وي، غوږ روحاني وي. عبارت می کند، هغه ته رنګارنګ تقریرونه کوي. تیز گوشان را زهار، تیز گوشان را رازهار تیز گوشان رازهارا بشنوند. دغه سید تیز گوشان رازهارا بشنوند، غافلان آوازهارا نشنوند. دغه سید وای تیز گوشان هغه انسانان چې هغه پنج لاندې ورته ذکر دی. تیز گوشان رازهارا بشنوند، هغه خلک چې تیز غوږونه لري، غوږ د کمال دی پیدا کړي. رازهارا بشنوند، او د دوی رازونه اوري. غافلان آوازهارا نشنوند، لکه موږ خو چې د هغه خبرې څه شي نسو اورېدلی. با زبانی سبز و با دستی دراز از ضمیر خاک می گویند راز. با زبانی سبز په هغه ژبه باندې چې هغه شنه ژبه ده. شنه ژبه څه شی؟ بلګونه دي. دا بلګونه چې شوري دا داسې دي لکه د انسان ژبه چې شوري. نو دا بلګو تشبیه ورکړې ده د ژبې سره، او د ژبې په ذریعه سره خو انسان چې حرکت ورکړي خبرې کوي. نو دا د دوی دغه بلګونه شورېدل دا هم یو خبرې کوي. و با دست دراز، او دغه د شاخلو تشبیه ورکړې ده د چی سره؟ د لاسو سره، چې په لاسو سره هم خلک کله اشاره کوي په وخت کې د خبرو. نو دیم دا پلګونه خبرې کوي، دغه شاخلې اشارات چې کوي. با دست دراز از ضمیر خاک می گویند راز، هغه ضمیر هغه باطن د خاک د خاورې هغه باطن می گویند وای. از ضمیر خاک، د ضمیر څخه د خاورې، د باطن څخه د خاورې می گویند وای، رازونه وای. دا لوړ اولیاء کرام چې دي دوی مبارکان هم د مځکې د کیفیاتو څخه څه شي وایي؟ رازونه وایي چې دا داسې دی، دا داسې دی. دا کبرداز نبی علیه صلات وسلام مبارک پر کبرو سره چیرېدی، دواړه په عذاب وه. نو نبی علیه صلات وسلام ذکر کړ وما یعذبان فی کبیرین. دا دوه کبرونه چې دي دا داسې د لوی ګناهو په وجه باندې نه دي په عذاب. او یو چې و هغه د بولو د څاڅکو څخه ځان نه ساتي، او بل دغه کول. ګوره
انبیاء کرام چې دي یا کومل اولیاء کرام چې دي هغه هم د دا خاورې رازدان دي د هغو بیانات کوي لکه دا درخته چې کوي درخته څه وایي نو که شمځکه وه دا درخت څه معلومیږي چې دا مځکه شمځکه ده که بیکاره مځکه وه د دغه درخت څه معلومیږي چې دا مځکه بیکاره ده د دا مځکې اصل و باطن و ښه و بدګر په درخته کې معلومیږي نو با زبان و سز و بادستی دراز از ضمیر خاک می گویند راز همچو بطان سرپرو برده با آب گشت تاووسان و بوده چون غراب دا تشبیه علی تشبیه ده دی مبارک یې ورخویم د کومل اولیاء کرامو تشبیه ده د درخت سره ورکړې د پاره د وضاحت وروسته بیا د درخت تشبیه ورکړې ده د مرغانو سره چې مرغان درې قسمه دي یو هیلۍ دي یو تاووسان دي یو کاغیانې دي پر دا درخت باندې هم دغه درې حاله راځي کله کله هغه زمانه د خزان پر راسي نو زمانه د خزان چې راسي هغه تک تور وګرځي لکه کاغیانې کله زمانه د چیش پر راسي د بهار پر راسي نو زمانه د بهار چې پر راسي هغه تر تازه وګرځي لکه دغه تاووسان نو کله کله دا سر په چیش نه باسي د لکه ایلی خو هم کله سر په مځکه نه باسي بیرته چې راپورته کې ښایسته وګرځي دوی هم دغسې دي کله کله دا د دوی کیفیت یې محو سي بیرته تر تازه وګرځي نو همچو بطان سرپرو برده به آب وایي لکه هغه هیلۍ سر خپل سر دا درخت چې پرو برده په وړاندې یوسي اوبو ته گشت تاووسان و بوده چون غراب دا تاووس وګرځي دا درخت چې حالانکې دوی در مخه داسې ویې لکه هغه تورې کاغۍ لیکن بیرته پاکې وګرځي د یوه حالت څخه بل حالت بدلیږي نو چې دا بدلیږي دا خو دا هوا بدلی دا موسم یې بدلی کومل اولیاء کرامو باندې هم د عالم عجوب د طرفه څخه دغسې قسمه قسم بارانونه کېږي کله په حال کې د جمالي کله په حال کې د جلالي جفت خوش حالان و بد حالان شدی مولانا صاحب مبارک په اثر کې ذکر کړل در زمستان شان اگر محبوس کرد آن غرابان را خدا تاووس کرد در زمستان په وخت کې د خزان شان دی اگر محبوس کر که الله تعالی دوی محبوس وګرځولې بندې وګرځولې ترکې نسی کولی خپل بلګونه لا ایسته کې آن غرابان را خدا تاووس کرد دا غرابانی دا بد شکله الله تعالی جل وعلا بیرته په موسم کې د بهار شکل د تاووس ورکړي یعنی ښایسته یې کړي در زمستان شان اگر چی داد و مرگ زنده شان کرد از بهار داد و برگ وای در زمستان په وخت کې د زمستان د خزان شان دی لره اگر چې داد و برگ که څوم دی د خپل بلګونه ورکړله زنده شان کرد بیرته دوی شش سوله دوی زنده سوله بیرته ژوندي سوله از بهار په موسم باندې د بهار په موسم باندې بیرته تر تازه ګرځي داد برگ دوی ته چی شور کی دا موسم بهار دوی ته بیرته بلګون ورکی وای منکران گویند خود هست این قدیم این چی را بندیم بر رب الکریم اوس دی مبارک عموما دی ترجیحات پر د فلسفه والاو باندې ډیر کوي او پر فلسفه والا باندې بیا خصوصا د طبیعیین چې دي او دهریین چې دي پر دا باندې دی مبارک ډیر ترجیحات کوي دی دا وایي چې دا عالم کجم دی عالم چیش دی کجم دی یعنی پر دې باندې صفقت عدم نه دی کړی کجم ډېرې معناوې لري یعنی پر دې باندې صفقت عدم نه دی کړی چې ورمعدوم و بیا وجود پیدا کړی دی حالانکې دا د شریعت مقدسه څخه خلاف دی هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا استفهام تکریری دی دغه څه مخالفت دی اوس نو دغه ځای څخه دی مبارک د خو د کومل اولیاء کرامو وضاحت کاوه په ضمن کې د فلاسفو ترجیحات کوي او بیرته بیا دی مبارک وضاحت کوي د کومل اولیاء کرامو بس